د پاکستان یو معروف و مشهور شیخ الحدیث دی او عالم دی شیخ محمد ادریس. د پاکستان د نظام په باره کې اوس خبرې کړي دي او ګرچې دا خبرې د هغې د انصاف نه لرې دي، سړی معلومیږي چې د مجبوریت نه پې دا خبرې تحمیلي دي په ده باندې. دلته یو توصیه عام مسلمانانو ورونو ته لرم او دویم یو تنبیه علماء کرامو ته. عام مسلمانانو مسئولیت دا دی احیانا که چرته یو عالم خطا شي، د یو عالم نه غلطه خبره وویلی شي، د قانون خلاف قدم پورته کی. معصوم خو صرف پیغمبران دي، اولیاء الله معصوم نه دي. که چرته نه ویل کېږي یو پیر صاحب نه، یو شیخ صاحب نه، یو عالم نه، یو مفتی نه یو غلط حرکت صادر شي د شریعت خلاف، نو نه باید دومره توهین او تحقیر وکړی شي لکه څنګه چې نن سبا بعضې تصویرونه جوړ شوي دي چې چا په خره باندې سپور کړی دی او چا په سپي باندې سپور کړی دی. داسې یو ناشنا فوټوشاپ دا سیسټم یې جوړ کړی دی چې ډېر توهین او تحقیر یې کړی دی. د یو طرف نه عالم دی، شیخ الحدیث دی، بیا سپینګیری عالم دی، نه ښایېږي دومره توهین او تحقیر د یو عالم، استهزاء، مسخره یو عالم پسې. دا مې عام مسلمانانو ته توصیه دی. صحیح ده، خبره غلطه دې شوې ده، داسې نه دی چې زه د هغې طرفداري کوم او داسې هم نه دی چې زما استاد دی، اوس نه مې بلواسطه استاد دی او نه بلا واسطه، نه مې ورسره خپل سبق ویلی دی او نه د هغې د شاګردانو نه مې څوک استاد راغلی دی. یو څوک وایي چې په دې مناسبت زه دفاع کوم. نه، دفاع صرف د الله دپاره، د شرعي قوانینو او د اصولو مطابق یو انسان نه غلط حرکت صادر شو، زه په دې متیقن یم چې هغه به پخپله هم په دې پښیمانه وي، هغه به هم په دې باندې پښیمانه وي. خو ترې ویل شوي دي، اوس خبره ترې شوې ده او په دې هم زه مطمئن یم چې دا خبره به خامخا په ده باندې فرمایشتي شوي وي چې دا خبرې وکړه. والله پاک دی زمونږ د علماو ته د حق بینۍ توفیق نصیب کړي، امین ووایې. د پاکستان علماو کې یو مشکل شته، لوی بزرگان دي، علما دي، زمونږ شیوخ دي، اساتذه دي، د ټولو ته په احترام سره عموم ته ورسره وایم. هغه ورځ مې هم د یو چا نه واورېده دا فرق. د پاکستان علماو د افغانستان د علماو یو لوی فرق دا دی چې د هغوی کله هم د وطن او د دین مسله راشي نو هغوی ته دا وطن اولویت لري. اول وطن عزیز دی، بیا اسلام دی. داسې دی که نه؟ هغوی یو اصطلاح لري په دې اردو کې، سب سے پہلے پاکستان، همداسې به وایي که نه؟ سب سے پہلے پاکستان، یعنی ایمان، کلمې، دین، قرآن، هر څه نه مخکې پاکستان. دا اوس یو غلط فکر دی. او د افغانستان علما او عام مسلمانان چې کله هم د دوی د دین او د وطن خبره راشي نو وطن د دین نه بیا قربان کړی وي. همداسې دی که نه دی؟ وطن بیا قربان دی د دین نه، او باید همداسې هم شي. اصل موږ ته عزت دین دی، دین، وطن نه. اصل چې موږ ته مهم دی اسلام دی، وطن نه. وطن په دویم قدم کې دی، وروستو دی هغه. اصل چې موږ ته مهم دی هغه دین دی، اسلام دی. وطن هغه وطن دی چې هلته دین وي، اسلام وي، شریعت وي، قرآن وي. چې نه پکې قرآن وي، نه اسلام وي، او نه دین وي، نه الله وي او نه رسول وي، داسې وطن دی اور واخلي. داسې وطن د کار وطن نه دی. وطن هله مهم دی چې اسلام وي پکې. نو شیخ ادریس صاحب ښه عالم دی، خو دا خبره ترې شوې ده، نه باید د هغې تر دې حده پورې توهین وشي. خبره دې رد شي، د هغې نظر دې رد شي، خو اما داسې تحقیر، تمسخر او داسې بېعزتي د یو عالم دا نه دی په کار او دا مناسب کار نه دی. د پاکستان د علماو نه الله دې وبخي شیخ بجلیګر صاحب، بجلیګر مولانا صاحب ډېر حق پرست عالم و،
هغه وایي چې کوم حکومت پاکستان ته راغلی دی وایي زه پکې بندي شوی یم وایي چې کوم حکومت راغلی زه پکې بندي شوی یم ځکه د پاکستان دا نظام د هغوی دا فوج خپل مخالفت هېڅکله نشي زغملی که هغه په کومه درجه یو عالم وي چې د نظام خلاف لږه خبره وکړي که هغه د اصلاح په نیت باندې وي که هر رقم انتقاد وي نو دوی دغه عالم نه تیر دي خو دغه مخالفت نشي زغملی ډېر علما خپله د پاکستان د نظام شهیدان کړل ډېر علما شیخ الحدیثان مفتیان د دارالعلوم حقاني شیخ الحدیثان هغوی د منځه ویوړل هغوی چې لږ احساس وکړي چې دی یو نقد کوي ګرچې د اصلاح دپاره ولې نه وي دا نقد هغوی د منځه وړي دا نشي زغملی نو الله پاک د ټولو علماو ته د حق بیانۍ او د حق بینۍ توفیق نصیب کړي د پاکستان دا فوج خو داسې یو ظالم فوج دی چې هغه پوډریان یې معاف نه کړل نور خو پرېږده چې پوډریان نه معاف کوي نو علما به څه معاف کړي چې پوډریان نه معاف کوي نو د کرکټ دا لوبغاړي به څه معاف کړي چې پوډریان نه معاف کوي هغه معذور خلک نه معاف کوي هغه ناتوان خلک د شفاخانې مریضان هغه نشي زغملی په هغې باندې بمبار کوي او هغه د منځه وړي نو عام مسلمانان به څه وزغمي دوی خو په هېڅ صورت نه زغمي هغوی خو همیشه دا ظلم کړی دی او کوي یې علماو دپاره نه دی پکار که علما د دې مخنیوی نشي کولی نو حد اقل طرفداري خو دې نه کوي که نه که علما د دې ظلمونو مخنیوی نشي کولی نو طرفداري خو دې نه کوي د هغوی حمایت خو دې نه کوي د هغوی تایید خو دې نه کوي د یو چا د دنیا د خاطره ته خپل آخرت ولې خرابوي دا مشران علماو دپاره ډېر احتیاط پکار دی بعضې خلک وایي چې شیخ ادریس صاحب لوی سړی دی خو زه وایم د لویو خلکو د اشتباه هم لویې وي همداسې ده که نه ده د لویو خلکو دا غلطي هم لویه غلطي وي ولې د لویو خلکو پسې ډېر خلک روان وي ډېر یو مشهور عالم تیر شوی دی پاکستان کې شیخ اسرائیل صاحب زمونږ د استادانو استاذ دی د حدیثو په سند کې زمونږ استاذ دی زمونږ شیخ صاحب هغې سره دورې حدیث کړی دی د هغه دا بیانونه په دې سوشل میډیا کې نشته نو ما خو ملاقات شوی دی نږدې نه مې لیدلی دی خو دا وجه مې بل چا نه اورېدلی دی وایي هغه به فرمایل چې زه دا بیانونه او تقریرونه ځکه نه کوم لکه جلسو ته به وایي نه ته وجه دا ده موږ که یوه خبره وکړو نو خلک به طور دلیل اوري که موږ د ځان نه هم دا خبره کړې وي عام خلک وایي چې شیخ صاحب دا خبره کړې ده نو زه په دې ډارېږم که داسې نشي چې یو مسله غلطه وکم او خلکو به په اعتماد باندې دا خبره یو بل ته ورسوي یو بل ته انتقال پیدا کړي دا خبره خلک رانه ګمراه نشي او بېلارې نشي یعنې دومره احتیاطکاره انسان و الله پاک دې د هغوی په قبر باندې انوارات ووري یعنې هدف مې دا دی د ټولو علماو نه که د حق طرفداري نشئ کولی نو د باطل سره خو هم مه ودرېږئ د باطل تایید خو هم مه کوئ د هغوی دپاره یو روحیه ورکول دي د هغوی فوج هغوی دپاره یو تایید جوړیږي چې دغه دی زمونږ ته او بیا د امریکې دا رئیس جمهور ته دغه کړی دی چې دی چې راشي نو زموږ مملکت به ورسره بره لاړ شي نو دا به هر حال خبرې اشتباه دي خبرې د تایید وړ نه دي خبرې د رد وړ دي باید رد کړی شي خو د توهین او تحقیر سپینګیری عالم دی مشر عالم دی ما دا درته وایي چې په زړه کې به غم ډېر پښیمانه وي در دل خود بسیار پشیمان هست که چی کردم چی شد از پیش ما و باز هم نباید به این اندازه تحقیر به این اندازه توهین به این اندازه استهزاء که تصویر شایگان چیزی دیگه جور شوه این خوب نیست نباید به این حرکات دست انداخته شوه خدای نخواسته گناهگار نشویم دی